دوستانو یو د ګنده کار ویډیو چې د ګلخانې جینۍ په نوم باندې په سوشل میډیا باندې خپره شوله او دغه جینۍ بیا راپاڅېدله دا یې خو ویل چې دغه ویډیو زما ده او که څوک یو بل ته لیږئ رالیږئ نو داسې مه کوئ ما سره ډایرکټ رابطه وکئ دغه ویډیو به درله زه خپله در سینډ کړم او زما په دې اکاونټ کې پرته ده هغه اکاونټ یې هم شو کو او وی ویل که څوک یې کتل غواړئ نو دغلته پرته ده تاسو یې کتلی شئ او داسې یې هم ویل چې دغه ویډیو زما ده او داسې نورې ویډیوګانې به هم جوړوم دغه زما شوق دی دغه جینۍ چې په امریکا کې ژوند کوي یو انګریز سره یې واده کړی دی او د پیسو دپاره دغه ویډیوګانې جوړوي او دغه ګنده کارونه کوي بیا دې نه بعد ډېرو کسانو ویل چې دا د افغانستان ده په افغانستان باندې دغه جینۍ وراړوله او د هغه زه پښتنو ویل چې نه دا د پاکستان ده په امریکا کې ژوند کوي او داسې ګلخانۍ ده او داسې ګنده او غلط کارونه کوي او دغه ویډیوګانې د ځان نه جوړوي چې پیسې پې پیدا کوي نو په یو بل باندې دغه اړول راړول یې کول نو کتونکو دغه جینۍ ټول معلومات داسې دی چې دغه جینۍ په امریکا کې پیدا شوې پښتو یې زده کړې ده او په سوشل میډیا باندې د پښتو په ژبه کې دغه ویډیوګانې جوړوي او داسې غلطې ویډیوګانې چې کومې دي هغه یې ډېرې زیاتې په سوشل میډیا باندې خپرې دي په ټیک ټاک انسټاګرام ټویټر باندې پرتې دي او دغه پښتو چې نن سبا ډېرې اسانۍ سره زده کېږي که هره ژبه وي د ګوګل نه ډېره په اسانه زده کېږي داسې ډېر کسان شته چې پښتو زده کړي او د پښتو بدناموي کوي او کوم پښتانه دي هغوی پسې خنداګانې کوي او داسې غلطې ویډیوګانې جوړوي کتونکو نو هغوی ته موږ پښتانه نشو ویلی ځکه چې په پښتو کې او په پښتنو کې داسې څه ګنده کارونه نه کوي او داسې غلط کارونه نه کوي دغه ویډیو او دغه جینۍ چې کومه ښکارېږي دا په امریکا کې پیدا شوې پښتو یې زده کړې دغه ګنده کارونه کوي او د پیسو دپاره یې د انګریز سره واده کړی دغه غلط کارونه کوي نو دغه معلومات هم درله درکوو او ډېرو کسانو یې ویډیو غوښتنه کړې وه چې ویډیو هم موږ وګورو نو زموږ په ګروپ کې د دغه جینۍ ویډیو پرته ده تاسو یې هلته کتلی شئ که زموږ ګروپ کې نه ګورئ نو بیا یې د دغه جینۍ په ټویټر کې دغه ګنده کار ویډیو پرته ده هلته یې هم تاسو کتلی شئ دغه معلومات هم درله درکوو